تېره اونۍ هلمند کې د 6 ټرافیکي پیښو له امله 4 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د رئیس حافظ عبدالباري راشد په خبره تېره اونۍ د هلمند ولایت سنګین، باغران، ګرمسیر، باباجي او ناوې ولسوالیو کې د 6 ټرافیکي پیښو له امله 1 تن وژل شوی او 3 تنه نور ژوبل شوي دي. هلمند کې د پنبې د پروسس یوه بله فابریکه پرانیستل شول. د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار کې د 14 میلیونو افغانیو په لګښت د پنبې یوه فابریکه پرانیستل شول چې په 1 ساعت کې 1 ټن پنبه تولیدوي. د دې فابریکې مسؤل ذبیح الله عادل وایي چې یاده فابریکه د 4 میاشتو په موده کې جوړه کړې ده چې شاوخوا 50 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د هلمند د سوداګرۍ خونې غړي بیا وایي چې په دغه ولایت کې صنعت د ودې په حال کې دی او ډیری کروندګر پانګونې ته مخه کړې ده. د هلمند اوسیدونکي په دغه ولایت کې د دې ډول فابریکو جوړېدل مهم بولي او د لا ډیرېدو غوښتنه یې کوي. په دې فابریکه کې په کار بوخت کسان وایي خوښ دي چې په داسې سختو شرایطو کې ورته د کار زمینه برابره شوې. کندهار کې د سپین بولدک ولسوالۍ کمیسار مولوي احمد رسنوي ته ویلي دي چې پاکستان له تیرو 2 ورځو راهیسې پر کاغذي پیژنپاڼو افغانانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. مولوي احمد ویلي چې د امګړي افغانان یوازې پر برېښنایي پیژنپاڼو پاکستان ته تګ راتګ کولی شي. د سپین بولدک د کمیسار په خبره پاکستان دې پرېکړې د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو خواو ته میشتو خلکو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. رویټرز خبري اژانس راپور خپور کړی چې د بغلان ولایت پل خمري ښار کې د تېرې ورځې جمعې ځانمرګي برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی دی. پل خمري ښار کې تېره ورځ یو ځانمرګي بریدګر د اهلي تشیع یو تکیه خانه په نښه کړه چې 2 کسان پکې ووژل شول او 12 نور یې ټپیان کړي دي. چین کې د افغانستان د سرپرست حکومت سفارت په خپل ټویټر پاڼه لیکي چې بیجینګ کې د یاد سفارت سرپرست د چین د بهرنیو چارو وزارت آسیایي څانګې له مرستیال ژینګ ماوینګ سره کتلي دي. سفارت د ماوینګ په حواله لیکي چې چین د هرات له وروستیو زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 10 میلیونه چینایي ینه ځانګړي کړي او په پام کې ده چې راتلونکو 2 ورځو کې د یاد هیواد د مرستو لومړۍ جوپه هرات ته ورسیږي.